صاحب محترم هم یاداوري وکړه چې په افغانستان کې د حقوق بشر نقض سوي دي او د ده په وینا باندې چې دلته افغانستان اوس یو دوزخ اور ګرځېدلی د دې خلکو ته زه وایم چې که چیرې په واقعیت باندې ورته وګورو دغه افغانستان دا 20 کاله دغه ملت ته اور ګرځېدلی و که اوس اور ده دغه راپور به تاسې له دې رسنیو اورېدلی وي چې 1.5 تر 200 کسان به په افغانستان کې وژل کېدو دا په هغه وخت کې اور و او که اوس چې د مرګ ژوبلې کچه 0 ته راکښته سوې ده که اوس اور ده دغه زندانونه چې په افغانانو باندې له پلچرخي کیوبا باګرام دا ټول ځینې ډک و دا په هغه وخت کې اور و که اوس چې زموږ افغانان دلته آزاد ګرځي اوس ورته اور ده داسې دلته غله داړه فسادګر چې سړی له کوره تر مسجده پورې نه سوی تللی په امن باندې نه و له کوره تر دفتره باندې په امن نه و هلته په کور کې په امن نه و د چا عزت د چا ناموس د چا مال د چا سر دا یو شی په امن باندې نه و دا په هغه وخت کې سور اور و او که اوس د چې هر چا شی په امن دی اوس سور اور ده زه هم راسئ لږ په انصاف باندې خبرې سره وکړو د نورو نمایندګي باید نه وکړو دغه ولس چې اوس څونې په ارامه ده په دا 20 کاله کې داسې په ارامه تاسې لیدلی ده داسې امنیت چې دغه ولس ته اوس راغلی ده دا په دا 20 کاله کې تاسې لیدلی ده داسې امنیت نو دغه مسایل چې موږ را مطرح کوو د دغه تاوان بیرته ولس